ولکه مزدوره تا د پیریانو مونیټر لو کولی شي؟ که د اوسه پورې خو مزدور رانلی ولکه دا خو 12 بجې ته اوس رالی څه ته ورغلی اوس ډېره ډوډۍ راوړه خان جي چیب هم راشي انډې به هم راشي کباب دله هم راوړم دغه خان صاحب راغلی 12 بجې راپسې راغلی نه ده به نه کوم خان جي خان دې معاف وکړه دا غنم دی د هغه سپېرداره پرې دا ریبل دی انجي 3 قسمه لو دی یو په ګېډۍ باندې یو په دیاړۍ باندې او یو په ټیکه باندې په دې 3 ونو کې کوم یو ته تیارې یاره مزدوره دومره په قصو باندې نه پوهېږم خو په دیاړۍ باندې وکړم جي ټیک ته وبرېبو درله ولکه مزدوره تا د پیریانو مونیټر لو کولی شي انجي دا خو د پیریانو مونیټر نه دی دا خو زما تره دی جي دا خو په مغوړې مشهور دی په مغوړې او دا خو په ایران کې خو چې دلته لونه شروع شي نو دلته راشي هسې په لونو باندې اور مه پورې کوه صحیح ده مزدورانو تاسو ولې دا لو وکئ زول د یخو بندوبست کومه د یخو ورځه راځه مغوړې کاکا کسانو به لو شروع کړي چې دا یخ ونه ویسمه والکه دا خو لویه ځمکه پرته ستا څه وریبله انجي د دیاړۍ به دغه لوي نو که په ټیکۍ رالاکي اوس به ملا سي یخ ورته اوس کوئ په ټیکۍ وکئ خو لو ختموئ هلکه د کسان نه خو مې د روټۍ تپوس ونه کړو لکه لو خو ختم شو دا ګېډۍ ورسره راواله راځه چې دا نایک نه پیسې راوالو ولکه روټۍ به څه خورئ کباب به خورئ که چرګو انجي روټۍ پرېږدوه پیسې راکوه پیسې چې ځو پیسې به درته میلاو شي خو زه به لو ګورم عظیم لونه شروع شوه او ما ته پته ده چې دا پلار په ما باندې لونه کوي په دې ګرمۍ کې لونو کولو ته نه یم جوړو ورته ویم چې کپیل راپسې رینګ کړی دی او ځمه سعودي ته بدیک زما کار نشته وایي زګي جاډو کا او وړه واګه یدلا بې غیرته ته اوسه او د نه یم ستاسو ټولې خبرې ما واورېدې لاړ شه او کسان ولا په دیاړۍ باندې ونیسه ځه ابان تا چې په ما باندې کوم الزام ولګو د ښځې دا به زمان د قیامته پورې هېر نه شي او پاتې شوه د ښځې خبره نه مې ښځه یې او نه زه ښځه یم هلکه کسان خو لو کوي ښه دې د پراټو چمټې دې خوا راشه دا یخ اوس کا او نور مرګرو لم ورکا مرګري زنده باد مرګري زنده باد لو خو کړو په خپل لو کې 8000 روپۍ بچت وکړو یو بوتل مې ولا راواغستو یو ګولۍ نسوار مې ولا راواغسته دی پاور اف بزنس غاریا هدي راځه
هلکه دا شی کولی وکړه که نه ګیلاسونه راواله هلکه عقیبه چې یو ورته دا غنم ریبې او یو ورته دا یخ بوتل څکې ډېر خوند کوي ګورې ښه هلکه تا لا څنګه چل دی غنم سلامت ولاړ دي او هلکانو پیسې اخیستې دي او ورځمه پسې چې دا به څوک ریبي بازدان دا ټیکې خو ډېر خوند کوي خو دا ایډوانس پیسې اخلي تا ته مې دې توبه تا به کې لا بل شان مزه کوي او ته یې مخر که تاسو ته پټو سره چې چل کړی دی پیسې مې په ایډوانسو کې اخیستې دي او پټې راته دقه شان پراتې دي دا غنمو سره به څه کوئ خانجي خفه نه شي دا خو دې باز د ټیکه اخیستې وه نو پیله مو ورته هغه مخکې کړه ستا دا کار به سبا وشي باز ده د شیشي باز ده باز دا څه ته وایي دا اوس هم د جرندې پلک دی راشئ مونږ دله شپې له زګې درکوو ډوډۍ له باندې خورو هر څه خرچې له باندې او دلته هم ډډې والي پاسه پاسه سیده دی سیده بازدان زه چې خپې وباسو کنې خیر مو نشته خدای دې خوار کړه ځان دې دیچکې جوړ کړی دی دا چلونه کې لږ زر راځه نونه سې نه دی لږ شانتي لو پاتې دی نو مې چې ځان دې ستبرې غم وکړو السلام علیکم وعلیکم سلام هلکه ساده څه کې نه نو تا ته پته نه ده چې لور را سره د روان یو غنم ولزو غنم ریبو د خدای بنده څنګه چې د لور مخه کړه د قشم ستا مخ وکړه ساده دا خبرې پرېږدوه خو دا راته ووایه چې دا ټیکه دې د چا له اخیستې ده دا مې د میرزا نه اخیستې ده که زما منې نو د دې ټیکې له په قلار شه په دې ټیکه باندې خو غټه لانجه ده زمونږ د لانجو سره څه کار دی مونږ خو په خپلو مزدورۍ پسې راوتي یو او خپله مزدوري به کوو راځه د مفلینو ډرمه نو صحیح ده ستاسو خوښه ده نو ولکه تاسو د چا نه تپوس کړی چې تاسو دا لو کوئ خانجي مونږ د میرزا نه تپوس کړی و هغه راته وی چې ویریبئ مونږ خو پیسې د میرزا نه ایډوانس اخیستې دي ایډوانس زه به نه ایډوانس درکم درواله